بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د روزې متعلق فرمایي چې دا د صبر میاشت ده او د صبر بدله چې دا هغه جنت ده. لہذا منګه ټول لدا پکار دي چې منګه د صبر لمن کلک ونسو، پکور کې هم د کور نه بهر هم، پکور کې په معمولی خبرو باندې هغه د من قاری ګونو کله کله هغه په انګولي کې مالګه کم شوه یا زیاته شوه یا په ټیم باندې یو کار ونه شي، نو موږ د ځان نه هغه باتوران په کور کې نه جوړو چې ښځو ته او زنانو ته کنځل کوو، بیا ماشومان هغه وهو او قاریږو. ځکه دغه زنانه هم زموږ په شانتې روجي نسی او زموږ د نارینهو نه د زنانو تکلیف پکې ډیر زیات دی. دغې وجه دا ده چې د پیشمني تیاری کول هغه زنانه کوي، د نارینهو نه مخکې هغه پاسېدلي، نو دغه پخلی کول، چای پخول، د هغې دپاره نور چې څومره لوازمات دي د هر سړي پکې جدا جدا خپله فرمایش او خپله ټرته ده د نارینهو، نو دغه ټول کارونه هغه زنانه وکړي. بیا د نارینهو ته دسترخوان ایښودل، ډوډۍ ایښودل او د هغې ټولو چې کله کینی هغو ته اوبه هر څه پوره کړي. په اخره کې چېرته زنانه بیا لږه هغه ډوډۍ وخوري، بیا نارینه پاسي لاسونه وینځي او څوک اودس وکړي جزانه مونځ اودس کوي او څوک جو بیا اوده شي لکه مونځ هم پاتې کړي، او زنانه دقه عجیزانانې بیا شروع وکړي دغه لوښي د لوښی څخه شوی دا به راغونډ کړي، دا به یو ځای ته ویسي یا په ټیم باندې انځلي یا وروستو انځلي، دا ټول کړاوونه تکلیفونه هغه په دغه ټیم کې هم وکړي. بیا سهار مالې چې نارینه ټول هغه پاسېدلي ځان له ګرځي یا پاسېدلي چېرته ودی، او دغه زنانه سهار مالې به راپاسي په وړو پسې واړه به سکولونو ته لیږي، د هغو جامې بدلول، هغو له چای ورکول، هغو پاکول، نو خوب هم پاتې شي او بدن هم ستړی شي. بیا چې لږ ساعت دغه وشي نو بیا د ماسپښین سره د روژه ماتې لپاره دا ټوله پروګرامونه هغه شروع شي، د هر یو کس پکې جدا جدا بیا هغه چای سي او د هر یو کس جدا جدا فرمایشونه، نو ثابت روژه ماتې له هغه لګیا په دې ګرمۍ کې په ورچخانه کې دغه سخت او دا تکلیف برداشت کوي، نو چې هغه دومره صبر کوي، نو نارینه له هم دا حکم دی چې ته به هم په کور کې صبر کوې، که ستا د طبیعت مطابق سنئ بس ګزاره به کوې، خوا ته دې کېږي خوره، که دې نه کېږي بهر ته راوځه په هوټل کې خوره، ولیکن په کور کې کنځل منځل کول دا به نه کوې. ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي هو شهر الصبر، دا د صبر میاشت ده، والصبر ثوابه الجنه، او د صبر بدله جنت دی، الله بدله جنت درکړي. دغه شان د کور نه بهر چې راوځي نو هم به ډېر د صبر او تحمل دا مظاهره کوي. که څوک در سره شر کوي، جنگ در سره کوي، کنځل درته کوي، نو حدیث کې راځي ته وایه چې اني امرؤ صائم، زه خو روژهدار سړی یم، د ما سره دا بربادي مه وایه، ما ته دا کنځل منځل دا مه کوه. لہذا روژه د صبر میاشت ده، موږ په ځان باندې د سرمنو اسمان جوړ کړی دی او هر ټیم پرې مازدیګر کې بیا شرونه شاترونه یې جوړ کړي، او خاص توګه زمونږه کم ملګري چې لږ عمل غونتې هم کوي د نسوارو یا وغیره نورو، نو هغه بیا ډېر خالص په ځان باندې نه پوهېږي. هغو له پکار دا ده چې د ماسپښین نه وروستو بیا مازدیګر ځانه په جومات کې کیني، ذکر و اذکار کوي، یا په خپل کور کې چېرته په کمره کې کیني ذکر و اذکار کوه، بار ته مه راوځه چې دونه د لقار درځي او خپل ځان قابو کولی او برداشت نشي کولی، نو بیا پکار ده چې دا روژه هغه په خپل کور کې دننه هغه تېره کې او بهر د الله مخلوق هم تنګ نه کړي او ځان ته هم پریشاني هغه جوړه نه کړي. نو صبر به کوو، دا د صبر میاشت ده، الله به راله اجر د دې راکوي.